بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته درې وظیفې یا درې دمونه درښایم. نمبر 1 وظیفه یا دم دې باره کې به وي چې دغه تاسو جاري ساتئ که نه، نو د دې په برکت سره به تاسو ته د غاښونو یا د غوږونو درد نه محسوسیږي. د دې غاښونو او د غوږونو درد نه به الله تعالی تاسو همیشې دپاره محفوظ ساتي. یو وظیفه به دې باره کې وي. دویمه وظیفه دا به دې باره کې وي چې د چا په د جسم په یو حصې باندې درد وي، په غاښ باندې درد وي یا په غوږ باندې درد وي یا په سر باندې درد وي یا په لاسونو باندې درد وي یا په خپو باندې درد وي، په ملا باندې درد وي، غرض په هر ځای باندې چې د انسان درد وي که نه، نو دغه یو آیت کریمه درته درښایم چې دغه پې تاسو ورشوف کوئ. انشاءالله دغه درد به انشاءالله د الله تعالی په فضل سره ښه کېږي، روغ جوړ به کېږي، درد به انشاءالله ختمیږي. ټیک شو. یو آیت کریمه به دې باره کې وي. دریم وظیفه دې باره کې چې څوک بیمار دی، چې مریض دی، بیمار دی، نو تاسو چې دا یو څو آیتونه درته ښیم چې دغه آیتونه پې تاسو ورشوف کوئ، نو انشاءالله د دې په برکت سره هغې ته به صحت میلاویږي، بیماري به انشاءالله ختمیږي. ټیک شه جي. نو دا درې وظیفې زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دا درې وظیفې تاسو ته معلوم شي چې بیا چاته کومه هم ضرورت وي دغه وظیفه پې بیا کوئ. انشاءالله دغه بیماري یا د غاښونو درد یا د غوږونو درد یا چې کوم یو ځای باندې هم ستاسو درد دی، انشاءالله دا به ختمیږي. ټیک شه جي. نو راځو اول دې وظیفې طرف ته چې دغه وظیفه تاسو جاري ساتئ، نو تاسو به الله تعالی د غاښونو یا د غوږونو درد نه محفوظ ساتي. دې دپاره کومه وظیفه پکار ده؟ خو زموږ عزتمندو یو خبره یاد ساتئ، د غاښونه یا د غوږ درد انتهایی خطرناک او انتهایی سخت وي. هغه چاته پته ده چې چا باندې دا درد راغلی وي، د غاښونو درد پې راغلی وي یا د غوږونو درد پې راغلی وي، هغې نه د دې تپوس کول پکار دی او هغې ته به اندازه هم د دې لګي چې څونه سخت درد وي د غاښ یا د غوږ څونه سخت درد دی. غاښ باندې چې د انسان درد وي نو انسان ته نه خوراک هم نشي کولی، تر دې پورې چې هغه اوبه هم ترې نه سمې نشي څښلی. موږ ته زموږ عزتمندو اوس اندازه نه لګي چې کله موږ صحتمند یو، غاښونه وغیره مو سم دمي، موږ ته د دې اندازه نه کېږي. خو چې کله بیا انسان ته دا درد مخصوص شي د غوږ یا د غاښ، بیا انسان ته اندازه کېږي. د الله تعالی د نعمت زموږ عزتمندو موږ ته اندازه نه کېږي چې الله تعالی دا نعمت څومره اوچت نعمت دی. هر نعمت د الله تعالی اوچت دی. د الله تعالی یو نعمت چې موږ نه کله واخلي، اخکې نعمت بیا موږ ته هغه وخت کې اندازه کېږي. که غاښونه دي، که سترګې دي، که لاسونه دي، که غوږونه دي، که هر یو نعمت دی د الله تعالی موږ ته اندازه نه کېږي. خو چې کله دا رانه واغېشتی شي یا لږ کمې پکې راشي، لکه زمونږ نظر کې چې لږ کمې راشي، زما خپله نظر کم دی، ما ته اندازه کېږي د نه کې چې مونږ چو دا خو څه د مستۍ نه څوک نه اچوي، ډېر زیات تنګ ترېنه انسان راغلی، زه ترېنه خپله دونه تنګ راغلی ما، موږ ته بیا اندازه کېږي چې دا نظر خو د الله تعالی ډېر اوچت نعمت دی. الحمدلله زما خو مکمل نه دی خرابه، څه لږ ډېر خراب دی، خو همدا عینه کې چې دی دونه سړی ترېنه تنګ یې راغلی، نو داسې د الله تعالی هر یو نعمت ډېر اوچت نعمت دی. خو چې کله مونږ ته هغه وخت اندازه کېږي چې دا نعمت مونږ نه واغېشتی شي. نو زما عزتمندو خبرې ته راځو چې غاښونه یا د غوږونه د الله تعالی ډېر اوچت نعمت دی. په دې باندې شکریه ادا کول پکار دي. د الله تعالی په هر یو نعمت باندې شکریه ادا کول پکار دي. او الله تعالی فرمایي که چېرې تاسو زما په نعمت باندې شکریه ادا کړئ، زه به تاسو ته دا نعمت زیات کما. نو که چېرې موږ په خپل صحت باندې شکریه ادا کړو، د الله تعالی شکر پې ادا کړو، الله تعالی په موږ ته صحت کې زیاتې راولي، څه مطلب زموږ صحت په روغ جوړ کړي، بیماری به موږ نه مکمل ختمې کړي. نو که زموږ چېرې ستاسو غاښونه مکمل صحیح دي، غوږونه مکمل صحیح دي یا نور جسم مکمل صحیح دی، په دې د الله تعالی شکریه ادا کوي. اوس یو ځل وایي الحمدلله، یا الله تعالی ستا لاک لاک شکر دی چې نو ښکلی وجود دې راته راکړی دی. زموږ هر وجود چې دی، هر یو جز چې دی، هر یو اندام تا یا الله تعالی محفوظ ساتلی دی هر قسمې بیمارۍ نه، یا الله تعالی ستا لاک لاک شکر دی. نو زما عزتمندو دې کې زه تاسو ته دا یو
دم شانته درخایم چې د دې په برکت سره به تاسو ته د غاښونو او یا د غوږونو درد نه محسوسېږي. دې دپاره کم دم پکار دی. ټیک شو جي. دې دپاره یو انتهایی آسان دم دی، انتهایی آسان دی، څه دونه ګران نه دی. دې دپاره کم پکار دی. نو کم وخت چې تاسو غوږ شي ورته په غور سره دا یاد کوئ ښه. کم وخت چې تاسو امتروشي اچوئ، څوک ته انټوشي وایي، څوک ته امتروشي وایي. ټیک شو. چینک ورته اردو کې وایي. نو دغه چې کم وخت تاسو اچوئ که نه، دغه وخت په چې څنګه واچي دې پسې به وایي الحمدلله رب العالمین. ټیک شو. الحمدلله رب العالمین على كل حال ما كان. بس دا لږ شانته چې دی بیا وایي الحمدلله رب العالمین على كل حال ما كان. چې کله هم تاسو امتروشي واچوئ، انټوشي ورته وایي، هغه چې واچوئ دې پسې چې دا یو پیره وایي دا کم چې تاسو ته په سکرین ښکاري، نو تاسو ته به همیشې دپاره د غاښونو یا د غوږونو درد محسوسیږي. ټیک شو. آسان دی که نه؟ چې کله هم امتروشي اچوئ دا ورپسې وایي. ټیک شو. د امتروشي یو فایده دا هم ده چې ګورئ امتروشي چې دی که نه چې څوک واچي دا عقلمند وي. لیوانی کس په تاسو چرې هم صحیح نه کوي چې دغه به امتروشي اچولي. دا د عقلمندۍ نښه ده ښه. دې د وجې نه دې پسې چې د الحمدلله خلک وایي که نه امتروشي چې واچي الحمدلله موږ وایو. دا ولې وایو؟ د دې څه څلور وجې دي، خو یو وجه پکې دا ده چې لیوانی کس امتروشي نه اچوي دا په خود کس چې وي، عقلمند کس وي، عقلمند انسان وي، وایي دی چې امتروشي واچي نو دی وایي الحمدلله یا الله تعالی ستا لاک لاک شکر چې زه عقلمند پیدا کړی ما. نو ډېرې وجې دي د دې. خیر هغه درته اوس نه بیا ویډیو اوږدېږي. نو چې تاسو کله امتروشي واچي په سکرین چې کوم دا دعا شانتې ښکاري الحمدلله رب العالمین على كل حال ما كان، دا چې وایي نو انشاءالله د غاښونو او د غوږونو درد نه به الله تعالی تاسو محفوظ ساتي. صحیح شوه. دا خو شوه یو. دویمه وظیفه دې باره کې ده چې څوک بیماري نو هغه باندې کم آیتونه پکار دي. نو چې څوک بیماري تاسو بیمار پورسۍ له لاړ شئ که نه، یا خپل خپلوانو کې څوک کور کې بیماري، ټیک شو، ای باندې هم دا شوف کولی شئ. او که څوک د شوف کولی نه وي که نه، که څوک په خپل ځان باندې هم دا شوف کول غواړي په خپل ځان باندې هم شوف کولی شي ښه. په غور سره خبرې اورئ. ټیک شوه. که څوک په خپل ځان باندې شوف کوي په خپل ځان باندې هم شوف کولی شي. او که بل څوک بیمار دی، په کور کې څوک بیمار دی یا خپل خپلوان کې څوک بیمار دی، په هغې باندې هم دا آیتونه شوف کولی شئ. انشاءالله دا بیمار به مکمل سیټ کېږي ښه. آیتونه چې دي یو آیات دی بس صرف. ټیک شو. آیات ته لومبی غوږ شي، بیا ته طریقې هم چې څنګه به شوف کوئ او څو پیرې به شوف کوئ. آیت کریمه داسې دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. دا آیت کریمه چې بس دا دونه صرف دا به تاسو په بیمار باندې صرف اوه پیرې شوف کوئ. دا آیت کریمه به اوه پیرې ووایئ او په دغه بیمار باندې به ورشوف کوئ. او که څوک په خپله بیمار دی، څوک د آیات ویلو والا نشته دی، نو په خپله هم په ځان باندې شوف کولی شي. دا آیت کریمه اوه پیرې به ووایي، بس په دې لاسونو کې بیا ورشوف کوئ، په خپل جسم باندې دا لاسونه راکاږئ. او که تاسو په بل چا شوف کوئ بس اوه پیرې ووایي، په هغې باندې شوف وکئ. انشاءالله د الله تعالی په فضل او کرم سره دغه به مکمل صحیح کېږي. ډېر زر به ورته صحاني کامله میلاویږي. ټیک شو. دا شو دوه وظیفې. درېیمه وظیفه چې ستاسو په یو ځای باندې درد دی، په لاس باندې درد دی، په غاښ باندې درد دی، په غوږ باندې درد دی، که هر ځای باندې ستاسو درد دی، دې دپاره کم یو پکار دی، کم دم پکار دی. نو آیت کریمه یو آسان آیت دی دغه وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. بس دا ولوکیشن آیت دا آیت یو ټوکړه ده. نو دا به څنګه تاسو شوف کوئ په دغه ځای باندې؟ که ستاسو په غاښ باندې درد دی یا په غوږ باندې چې هر ځای باندې درد دی، چې کوم ځای باندې درد وي په دغه ځای باندې به تاسو خپله ګوته کېږدئ. دا مسواک په طور چې کومه ګوته موږ استعمالو، د ښي لاس د مټکې وته کټې ګوتې سره چې کومه خوا کې ګوته ده، ټیک شو، کوم چې مسواک په طور موږ استعمالو، دغه ګوته چې ده په دغه درد والا ځای باندې به کېږدئ چې کوم ځای باندې چې درد دی. که په غاښ درد دی په غاښ باندې به کېږدئ یا په بل ځای باندې، دا ګوته به په دغه ځای باندې کېږدئ. او دغه آیات چې دی دا به صرف درې پیرې وایي، درې پیرې. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. یو پیره به وایي په دغه باندې به ورشوف کی، او بیا به وایي بیا به پې ورشوف کی، او بیا به وایي بیا به پې ورشوف کی. ټیک شو. خیر. او که څوک ځان لی شوف کوي که نه،
نو بس په دې خپل ګوتې به ورشوف کې او دا په راکاږي بیا به وای بیا په دې خپل ګوتې ورشوف کې دا مسواک په تور چې کوم ګوته استعمالو په دې باندې به ورشوف کې ګوته و پیرا کاږي او بیا به وای بیا په دې ورشوف کې په دغه درد والا ځای چې دی په دې باندې به راکاږي ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره به دا مکمل صحیح کېږي ټیک شه جی بس دا درې والا د منو امید دی چې پیښوي به په الله تعالی خوشاله با ساته عملګرو یو درخواست ته دعاګان راته خصوصا کوي ډېر دعاګان راته کوي زموږ پرچی را نږدې دي د وجنه ویډیو به هم لګي لیټ کېږي مخکې مونږه روزانه ویډیو اپلوډ کوله خو اوس چونکې زموږ پرچی دی نو درې ورځې بعد یا یو هفته بعد به زه ویډیو اپلوډ کوم نو دعاګانې راته خصوصا کوي زموږ د وفاق المدارس پرچی را نږدې دي د وجې نه مصروفیت به لږ زیات دي ویډیو به ډېره نشم کولی نو دعاګانې راته خصوصا کوي چې دا پرچی راته اسانه شي الله تعالی پکې کامیاب کړي ټیک شه جی الله رب العزت مو خوشاله با ساتي دعاګانې راته خصوصا کوي دعاګانې به زه تاسو ته خصوصا کوم الله رب العزت مو خوشاله با ساتي الله پامان